ملګرو که تاسو ته هم داسې ښکاري چې تاسو له نورو خلکو سره خبرې نشئ کولی یا ستاسو د اړیکو او خبرو مهارت دومره ښه نه دی چې خلک متاثره کړئ او یا کله چې هم تاسو له چا سره خبرې کوئ نو له پامه غورځول کیږئ ستاسو په خبرو کې هغه اغېز نه وي چې مقابل لوري تاسو ته پاملرنه وکړي ستاسو په اړه فکر وکړي او ستاسو خواته راجلب شي خو که تاسو دا تخنیکونه عملي کړئ نو خلک به پخپله تاسو لټوي او غواړي به چې له تاسو سره خبرې وکړي ځکه هغه خلک چې هر څوک زر متاثره کوي او خپل ځان ته یې راجذبوي په هغوی کې یوازې همدا صفت وي چې د خبرو کولو مهارت ډیر قوي وي په خبرو اترو سره هغوی خلک خپل مینوال جوړوي او ځان ته یې راجذبوي دا مو باید په یاد وي چې د خبرو کولو هنر په هر انسان کې فطري نه وي بلکې دا زده کیږي نن په دې ویډیو کې زه تاسو ته اته داسې عملي لارې او تخنیکونه ښایم چې که تاسو یې له نن څخه عملي کول پیل کړئ نو له نن څخه به ستاسو د خبرو کولو په انداز کې بهتري راشي خلک به له تاسو متاثره کیږي ستاسو خبرې به اوري او ستاسو عزت به کوي ستاسو شخصیت به ډیره وده پیل کړي که تاسو شرمېدونکي یئ ویریږئ خبرې نشئ کولی یا نه پوهیږئ چې څنګه خبرې وکړئ نو یوازې دا ویډیو تر پایه وګورئ او دا تخنیکونه درک او عملي کړئ ستاسې ژوند به پخپله بدل شي لومړی هغوی ته د خبرو موقع ورکړئ د اړیکو مهارت د ښه کولو تر ټولو غوره لاره دا ده چې نورو ته د خبرو کولو فرصت ورکړئ هر څومره چې نورو ته زیات د خبرو اجازه ورکړئ هماغومره به ډیر زده کړئ د اړیکو مهارت دا نه دی چې یوازې خپلې خبرې وکړئ او مقابل کس ته غوږ ونه نیسئ هر څومره چې نورو ته د خبرو موقع ورکړئ هماغومره به خلک له تاسو څخه ډیر متاثره کیږي ځکه هر انسان دا خوښوي چې د ځان په اړه خبرې وکړي خپلې خبرې نورو ته ورسوي او مقابل کس ورته په غور سره غوږ ونیسي ډیر داسې خلک شته چې بل چاته د خبرو موقع نه ورکوي او هر وخت یوازې خپلې کیسې کوي کله چې ستاسې مخې ته یو انسان ناست وي هغه ته زیات وخت ورکړئ هر څومره چې هغه زیاتې خبرې وکړي هماغومره به تاسو د هغه په اړه ډیر معلومات ترلاسه کړئ او بیا به د هغه مطابق اغېز پرې وکړئ هر انسان یوازې په 15 دقیقو کې ستاسو نه متاثره کیدای شي که تاسو هغه ته یوازې د خبرو موقع ورکړئ او په غور سره یې واورئ کله چې یو انسان احساس کړي چې تاسو د هغه خبرو ته لیواله یاست نو هغه به په غیر ارادي ډول له تاسو سره اړیکه پیدا کړي او غواړي به چې نورې خبرې هم درسره وکړي ځکه تاسو لومړی د هغه خبره واورېده او ارزښت مو ورکړ دا یو ساده تخنیک ستاسو د خبرو مهارت لوړې کچې ته رسوي چیرته چې هم کینئ خلکو ته ډیر غوږ ونیسئ هڅه وکړئ چې هغوی ډیرې خبرې وکړي کله چې هغوی ډیرې خبرې کوي تاسو به په اتومات ډول ډیر اغېزناک او زړه راښکونکي ښکارئ که غواړئ څوک متاثره کړئ نو د هغوی تیره لیدنه تل په یاد ساتئ کومه خبره چې مو ورسره تیر ځل کړې وه هغه ورته بیا یاده کړئ یعنی که تیر ځل مقابل لوري ویلي وو چې د ورور د کانکور ازموینه را روانه ده نو بل ځل ترې وپوښتئ چې د ورور ازموینه دې څنګه شو په دې کوچني کار سره مقابل لوري پوهیږي چې تاسو ورته پام کوئ او خبرې په یاد ساتئ ګورئ موږ انسانان له هر هغه چا نه متاثره کیږو چې موږ ته ډیر ارزښت راکوي که ستاسو په مخ کې داسې څوک وي چې ستاسو هره خبره یې په یاد وي تېره اونۍ مو چې څه ورته ویلي وو که نن یې ستاسې مخې ته یاد کړي نو تاسو پخپله پوهیږئ چې دا سړی څومره ښه دی بیا تاسو په خلاص زړه ورسره خبرې کولی شئ او متاثره کیږئ ترې نو ځکه کله چې څوک درته خبرې کوي مهم ټکي په یاد وساتئ او بل ځل هماغه ټکي ورته یاد کړئ تاسې ته د ډېرې خوارۍ ضرورت نشته هغه انسان به پخپله تاسو ته راجذب شي د 2 ثانیو قانون دا تخنیک وایي کله چې یو څوک خبرې کوي او له تاسو پوښتنه وکړي نو هیڅکله سمدستي او په بیړه ځواب مه ورکوئ یا د خبرو پر مهال بیړه مه کوئ دا قانون وایي چې د 2 ثانیو لپاره وقفه واخلئ مقابل لوري ته داسې احساس ورکړئ چې تاسو فکر کوئ ځان پوهیوئ او بیا خبرې کوئ که تاسو په ورخطایي او بیړه ځواب ورکړئ نو داسې په ښکاره شئ چې تاسو یوازې پاملرنه غواړئ خو کله چې لږه وقفه واخلئ نو ډیر هوښیار او پوه به ښکارئ مقابل لوري پوهیږي چې تاسو د هغه خبره درک کوئ او بیا ځواب ورکوئ په خبرو اترو کې دا ډیره مهمه ده چې تاسو په کوم لحن او انداز سره خبرې کوئ که مقابل لوري په دې پوه شو چې تاسو یوازې د هغه د متاثر کولو په هڅه کې یاست او خبرو ته یې پام نه کوئ نو هغه به کله هم له تاسو سره صمیمي نشي په ورځ کې له تاسو سره ډیر خلک مخ کیږي خو ډیر کم خلک به درته یاد وي هماغه درته ډیر یادیږي کوم چې یو ځانګړتیا ولري ځکه نو په خپلو خبرو کې لږ ارامښت او ټیکاو راولئ څلورم زه هم همداسې یم د دې ویل بند کړئ ډیر خلک داسې فکر کوي چې که د مقابل لوري په هره خبره کې هو ووایي او ځان ورسره شریک کړي نو ښه به ښکاره شي خو داسې نه ده که تاسو په هره خبره کې وایئ اوهو هو دا خو زما سره هم شوي هو زه هم داسې فکر کوم نو خلک پوهیږي چې تاسو دروغ وایئ یا غواړئ له حده ډیر زیات خوږ شئ نو کله هم له ځان څخه توتي مه جوړوئ چې هر ځل هو هو وایئ که مقابل لوري څه وایي او تاسو ځان ورګډوئ چې زما سره هم داسې شوي نو ستاسو اغېز صفر کیږي په ټولنه کې به داسې ډیر خلک پیژنئ چې که ورته ووایئ چې دا فلم ما کتلی نو دوی به وایي چې هو ما هم کتلی یا که ورته ووایئ چې زه پلانکي ځای ته لاړم نو دوی به هم وایي چې هو زه هم لاړم که څه هم چې دوی به هلته نه وي لاړ یا به یې هغه فلم نه وي کتلی خو یوازې د ځان د هوښیار ښودلو لپاره دا کار کوي
خو په اصل کې هر څوک پوهیږي چې دی دروغ وایي. تاسې راته ووایئ آیا له داسې چا څخه متاثره کېږئ چې په هر خبره کې درسره موافق وي؟ نه، داسې خلک ارزښت نه لري. ځکه نو خپل نظر ولرئ، خپله فکر وکړئ او له هر چا سره د موافقې هڅه مه کوئ. پنځم، وړو شیانو ته پام وکړئ. که تاسو چاته قیمتي ډالۍ ورکړئ شاید دومره اغېز پرې ونه کړي، خو که د خبرو پر مهال د مقابل لوري کوم کوچني شي ته پام وکړئ او صفت یې وکړئ، دا د هغه په ذهن ډېر اغېز کوي. که غواړئ څوک متاثره کړئ د هغوی د کوم کوچني شي صفت وکړئ. مثلا که د چا په لاس ساعت وي ورته ووایئ دا ساعت دې ډېر ښکلی دی. کله چې تاسو وړو شیانو ته پام کوئ مقابل لوري فکر کوي چې تاسو هغه څارئ او پاملرنه ورته کوئ. دا به هغه لا ډېر وهڅوي چې بل ځل له تاسو سره په ډېر شوق سره وګوري. په همدې وړو تخنیکونو خلک نور خلک د خپل ځان مینوال کوي. شپږم، لیبل لګوئ. دا دومره ځواکمن تخنیک دی چې تاسې ورسره هر څوک کنټرولولی شئ. په دې کې تاسو باید د مقابل لوري احساسات ولولئ او یو لیبل ورباندې ولګوئ. یعنې مقابل لوري ته داسې احساس ورکړئ لکه څرنګه یې چې تاسې لیدل غواړئ، نو هغه به هماغسې جوړ شي. مثلا که چاته ووایئ ستا له خبرو داسې ښکاري چې ته یو ډېر باادبه او تعلیم یافته سړی یې، نو اوس به هغه سړی پوره هڅه کوي چې ستا په مخ کې په ادب چلند وکړي او داسې حرکت ونه کړي چې ستا په نظر کې یې انځور خراب شي. دا تخنیک لوی شرکتونه او مشران کاروي. که چاته ووایئ ته ډېر زحمتکښ او د خلکو مرستندوی ښکاري، نو که وروسته ترې مرسته وغواړئ هغه به کله هم انکار ونه کړي، ځکه هغه نه غواړي هغه ښه لیبل چې تاسو ورکړې له لاسه ورکړي. خو دا کار باید په یو حد کې وشي. اووم، هر څه مه وایئ. لکه څنګه چې خبرې کول مهم دي هغسې دا هم مهمه ده چې هره خبره چاته ونه کړی شي. که تاسو هره خبره هر چاته کوئ ستاسو ارزښت به د دوو پیسو شي. خلک به له تاسو متاثره کېدل بند کړي ځکه هغوی ته ستاسو په اړه هر څه معلوم دي او نوره کومه نوې خبره نشته چې هغوی ورته په تمه شي. د ځان په اړه کم ووایئ، یوازې هغومره څومره چې ضرورت وي. د مقابل لوري په ذهن کې باید ستاسو په اړه تلوسه پاتې وي. هغومره چې خلک ستاسو په اړه پلټنه کوي هومره به تاسو هغوی متاثر کولی شئ. د خبرو معنا دا نه ده چې خپل ټول ژوند د مقابل لوري مخې ته کېږدئ. که داسې کوئ نو دا لویه تېروتنه ده. څه ناڅه باید پټ او راز وساتل شي. اتم، په زړه پورې پای. که تاسو له یو چا سره یو ساعت هم تېر کړئ هغه به ټول ساعت په یاد ونه ساتي، خو دا به یې تل په یاد وي چې تاسو وروستۍ خبره څنګه ورته وکړه او په پای کې مو ورته کوم احساس ورکړ. ځکه وایي چې که پای ښه وي نو هر څه ښه وي. که په پای کې کومه داسې خبره وکړئ چې هغه متاثره کړئ نو هغه به تل ستاسو په اړه فکر کوي. مثلا ورته ووایئ له تاسو سره په خبرو ډېر خوشحاله شوم، ما فکر نه کاوه چې تاسو به دومره پوه او هوښیار انسان یاست، خو له تاسو متاثره شوم. دا کوچنۍ خبره به هغه اړ کړي چې بیا له تاسو سره د لیدو هیله ولري. اوس دا اته لارې په لنډه توګه بیا یادوو. اول، نورو ته ډېر د خبرو موقع ورکړئ. دویم، تېره لیدنه په یاد وساتئ. دریم، د 2 ثانیو لپاره وقفه واخلئ. څلورم، په هره خبره کې هو هو مه وایئ. پنځم، وړو شیانو ته پام وکړئ. شپږم، خلکو ته لیبل ورکړئ. اووم، هر څه مه وایئ. اتم، په پای کې داسې څه ووایئ چې تل یې په یاد پاتې شي. که تر پایه مو دا ویډیو لیدلی وي نو په کمنټ کې اوکې ولیکئ تر څو زه پوه شم چې دا ویډیو چا تر اخره پورې لیدلې ده. او که دا ویډیو مو خوښه شوې وي نو ویډیو درسره لایک کړئ او د چینل سبسکرایبول مه هېروئ. تر بلې ویډیو د الله په امان.